یو سړی د ژوند نه تیر شي نور قرباني څه ته وایي یو سړی د ښځې او د مال او د بچو نه تیر شي یو سړی د سر نه تیر شي اولني درې کسان چې به جنت ته ځي وایي دا ماته الله خو ولیدي رسول صلی الله علیه وسلم وایي درې قسمه خلک دوی به جنت ته ځي د ټولو نه مخکې او ما تاسو ته مخکې وایي د رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت دی چې داسې خبره وکړي ډایرکټ تفصیل نه باندې رسول صلی الله علیه وسلم داسې مې ویلی شو چې پلانې او پلانې پلانې دوی به اول جنت ته ځي درې قسمه خلک دي په زړه کې یو شوق پیدا شي ستا شوق پیدا کېږي نه پیدا کېږي په دې ځای پرېږدو که بیان یې کړو که نه شیخ زاهدالله صاحب به بیان کړي په روان درس کې درې قسمه خلک دوی به جنت ته په هغه اولنو کسانو کې ننوځي دا درې کسان څوک دي شهید چې د الله په لار کې ځان خاورې کړي د ده خو شان جدا دی چې یو سړی د سر نه تیر شي یو سړی د ښځې او د مال او د بچو نه تیر شي یو سړی د ژوند نه تیر شي نور قرباني څه ته وایي شهید د الله د دین دپاره خاورې شوی دویم وعفیف متعفف او هغه پاک انسان د دې لپاره ما د حدیث ذکر کو او هغه پاک انسان چې ځان هم پاک ساتي او بل هم پاک ساتي ځان هم پاک ساتي بل هم پاک ساتي صرف دا نه ځان پاک ساتي په خپله فحاشي نه کوي بل هم د فحاشي نه لرې ساتي څنګه لکه اوس یو هلک دی ډېر پاک هلک دی فحاشي نه کوي چېرته یو ورځ ولې زنانه دعوت ورکو د فحاشۍ ده ورته وایي زه د الله نه یېرېږم او ته هم د الله نه ویېرېږه دا ته څه خبرې کوي نو ګوره د ده د لاسه دا جنۍ د څه نه بچ شوه د زنا نه بچ شو یا یو جنۍ ده هلک ولې د زنا دعوت ورکو نو دې جنۍ ورته وایي د الله نه نه یېرېږي ته دا خبرې کوي نو دا جنۍ په خپله پاکه جنۍ ده خو دا سړی د دې جنۍ د لاسه د دې ګناه نه بچ شو نو کوم سړی چې د خپل عورت حفاظت کوي او کوم زنانه چې د خپل عورت حفاظت کوي دوی په هغه اولنو کسانو کې دي چې جنت ته به ننوځي نو دا دوه کسان شو دریم وعبد احسن عبادة الله او هغه انسان چې د الله بندګي په ښه طریقه کړي او ښه بندګي هغه ده علما وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نو چا چې خپل عبادتونه د رسول صلی په طریقه وکړو دی به هغه اولنو کسانو کې بل حدیث کې راځي امام ترمذي دا هم راوړی ثلاثة حق على الله عونه درې قسمه خلک دي د دوی په الله باندې حق دی چې الله به یې مرسته کوي موږ ټول دا غواړو چې الله زموږ مرسته وکړي که نه غواړو که نه غواړو دې کې د رسول صلی دا خلک ښیي ته هم ځان په دوی کې شمار که یا به ځان کوشش وکړه چې په ځان کې دغه صفات راولي الله به تا سره مرسته کوي اولنی کس المجاهد فی سبیل الله د الله په لار کې مجاهد د ده په الله باندې حق دی چې الله به یې مرسته کوي د الله د دین دپاره وتی دی الله خو به یې مرسته کوي والمکاتب الذي يريد الاداء او هغه غلام مري وینځه چې پیسې د خپل مالک سره خبره کړې ده په اتفاق کړی په پیسو او دغه پیسې جمع کوي چې ځان آزاد کړي الله یې مرسته کوي والناکح الذي يريد العفاف او هغه انسان چې واده کوي د دې دپاره چې زه د فحاشۍ نه بچ شم الله یې مرسته کوي نو کوم سړی چې کوشش کوي چې زه ځان د ګناهونو نه او د فحاشۍ نه بچ کړم الله یې بچ ساتي او ګوره دا بعض کسان دا ټیکسیان چلی دا خلک چې ځان سره وړي په دې پیسو باندې په دې کې چې کوم بېدینه دي هغو سره چې ته کښېنې دا سپکه موضوع به هغو چیړي او دا سپکې خبرې کوي جنۍ راوخته ماته دا ووایي هلک راوختو ماته دا ووایي جنۍ ماته دا ووایي هلک ماته دا ووایي ته به حیران شي چېرې دا څه قیسه روانه وړې د دې سره خو چې کښېنې دی دغه قیسې کې ښه به یو نیک انسان سره کښېنه هغه به هم ټیکسي چلی وایي ورور چې دا قیسې دي رښتي هغوی یاره دا اوس ورغو ما څه نه لیدلي موږ دا نه وایو چې دا اولنی دروغجن دی داسې واقعیت د هغه سره راځي د دې دویم سره ولې نه راځي الله یې ساتي الله یې ساتي که په مخ یې ښکلې ږیره ده په دې مخ یو قسمه نور دی چې څوک ورته وګوري بس شرم او حیا به ګړی خپله لار بدله کې روان شي الله یې ساتي که نه نو ځکه دې ځای کې رسول صلی وسلم وایي چې دا قسمه خلک د دوی په الله باندې حق دی چې الله به یې ساتي دا څو خلک شو پنځه شپږم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه او یو هغه انسان دی چې صدقه یې ورکړه په ښی لاس دومره پټه کړه چې د ګس هم پته ونه لګېده چې څه یې ورکړو دا اوچت مسلمانان دي چا سره خیر ښېګړه کوي نو څنګه یې کوي پټه یې کوي زموږ په شان نه راغلی و هغه پلانې
ما یې واله 2 ریاله ور مې کړو خو دا دروغجن دي د دوی دا تجارت دی او دوی دغه جوماتونو کې ناستي لکه کوم داسې په کروړاو دې ورکړي 2 ریاله دې ورکړي هغه ما غریب دی پې دومره په شرمونو دې پې وشرمو ورکوه سره هغه راغلی وه پلانې مولوي صاحب وی چې زمونږ جومات دپاره ځمکه او داسې او داسې ما ورته وایي چې واله ها خو بیا مه راځه او دې شته ته د الله سره تجارت کوې که د خلکو سره یې کوې که د الله سره کوې نو بیا خو یې پټ ساته نو مؤمن صدقې پټې ورکوي او دا خبره نه اوږدو موږ چې د یو بل پکې ذکر کوي ټیم شاسې په ختمېدو دی ټیم په ختمېدو دی یو دغه اخرنی به ذکر کو دغه اووم کس چې دی رسول الله سلم وایي ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او هغه انسان چې یوازې ناسي یوازې الله ورته یاد شي بجړای شي سوال دا دی چې رسول سم داسې ولې نه وایي چې هغه انسان چې الله ورته یاد شي بجړای شي دې ټکي ته پکې څه ضرورت دی چې یوازې جواب دا دی کله کله داسې کېږي لکه ډېر خلک بیان اوري یا ډېر خلک د قرآن تلاوت کوي هغه امام په جړا شو نو د امام د جړا د لاسه د شاتني خلک هم په جړا شي څوک چې بیان کوي د هغه د جړا د لاسه نور په جړا شي د خپل ملګرو ته چې وګوري چې هغوی جاړي په دم یو کیفیت راشي په جړا شي خو یو سړی چې ځان له ناسي جاړي د ده د جړا بلکل سوچه جړا ده په دې کې ذره برابر شک نشته په دې اولني کې شک من کولی شو کیدی شي ریاکاري کیدی شي لکه دا نه چې د ټاپه بوله راچو چې د ریاکار کیدی شي که نه شي کیدی شي ریاکاري کیدی شي نو دا قسمه شبهې پکې راتلی شي او شک راتلی شي